په پاکستان هیواد کې افغان سفیر څنګه د ټولو افغانانو زړونه وګټل دا چې افغان سفیر عاطف مشل په پیښور کې څه کړي دي کومه کارنامه یې کړې د ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ګرانو لیدونکو السلام علیکم په پاکستان کې افغان سفیر وروسته له هغې د افغان ماشومې کائنات پوښتنې ته ورغلی دی کله چې هغه په یو سخت حالت کې د مور او پلار د ویزې د نشتون پرته په رحمان میډیکل کمپلیکس کې بستر شوه په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې د دې موضوع د ښه تعقیب په موخه افغان سفیر شکر الله عاطف مشل تیره شپه د پیښور رحمان میډیکل کمپلیکس ته د ناروغې افغان ماشومې کائنات پوښتنې ته ورغلی و عاطف مشل د دې ناروغې د پوښتنې ترڅنګ له نوموړي سره مالي مرسته هم کړې ده او هم یې پیښور کې افغان جنرال کونسلګرۍ ته لارښوونه کړې تر څو تر بشپړې روغتیا پورې پر نوموړي ماشوم پام وساتي دغه خبر وروسته له هغې کلک غبرګونونه راوپارول کله چې د پاکستاني ریاست له لوري په تورخم کې د افغاني ماشومې کائنات مور او پلار د ویزې د نشتون له امله پاکستان ته پرې نه ښودله شول خو کورنۍ یې د مجبوریته په تورخم کې خپله ماشومه کائنات یو شمېر رضاکارانو ته سپارلې وه څو یې په پیښور کې له مور او پلار پرته په رحمان میډیکل روغتون کې بستر کړي دا نجلۍ کائنات نومیږي او د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې په دوو سختو ناروغیو د مغزي ماتې تبې او د مغزو د توبرکلوز باندې اخته شوې ده د افغان ماشومې کائنات د خبر د خپرېدا وروسته د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم خبر ورکړی دی چې د دغې ماشومې د بشپړې روغتیا لپاره به په بشپړ ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي بل خوا په کابل کې د پاکستان سفارت هم اعلان کړی دی چې د دې ماشومې پلار او مور ته به دوی ژر تر ژره ویزه ورکړي څو د خپلې ماشومې څنګ ته ولاړ شي ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي که همدغه ویډیو مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکې کړئ تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان